نشه چې به دې نه وه کړې وجود به دې خراب و بیا ما به ویل که یا ځان مړ کړم یا بل مړ کړم داسې به خراب وم. او څومره وخت یې دا آیس او پوډرز کړي دي؟ 4 کاله. تا چې به نشې کولې دا مور به په تا پسې لیونۍ ګرځېده ستا په زړه کې څه درد رحم کور ته راتلو څه ارادې نه وي؟ نشه دومره یو بد څیز دی چې دا د 12 کالو ماشومه ده او دیم د غم نه خبره کړې ده که نه. تا چې به نشې کولې که نه په ډیرانونو به پرته وي 2000 ته ووایه څه نشې به دې کولې؟ ما خو به په ډر څکلو کومه نشه به مخې ته راتله آیس په ډر چارس دا به مو څکلو. پوډر آیس چرس هره نشه دې کړې ده. عمر دې څومره دی؟ عمر مې 14 کاله. پښتنو ته به دا وایم چې دې نشې نه ځان وساتي دا ډېر ذلیل ژوند نشه ده دې کې څوک هم مختی په ډیرانو به ګرځي. تا چې به نشې کولې که نه په ډیرانونو به پرته وي؟ زه خو به کله کور کې وم کله به مو روټونو نه شپې کول. د نشې په حالت کې به کور ته تلې؟ او د نشې حالات کې به نو ستا وروڼه مور پلار هغوی به څه نه وي؟ پلار مې نظیر کار نه کوي وروڼه مو داسې څوک شته نه. او مور مور مو بډای ده. مور دې بوډۍ ده. دا نشې به دې د کوم ځای نه را پیدا کولې پیسې به د کوم ځای نه راتلې؟ دا به مو کله خیر غوښتلو کله به مو چیشه خرڅ کړو. او څومره وخت یې دا آیس او پوډرز کړي دي؟ 4 کاله. 4 کاله. نو د نشو زندګۍ کې څه سکون محسوسېدو؟ نه سکون نه و بس هر ټایم غمونه و دردونه و دلته بس ډېره خوشحاله. د نشو په هغه ژوند کې به ټول در په دیکې ګرځېدې که نه؟ سقا په سقا سقا په سقا به میاشتې کې به هم نه لمبېدلم اوس دلته کې ورځ په ورځ لامبه. مانور دا راته ووایه د نشو د زندګۍ نه چې رالې مدد سینټر ته دلته دې خپل خپلوان پیدا شو رالو درپسې؟ زه خو مور وستلی یم مور سره راغلی وم دځي ته اوس میاشته مو په راشي انشاءالله ما به بیایي بیا. بس ښه شوي یې؟ ډېره ښه شوې. ځان درته ښه محسوسېږي اوس؟ ښه صحیح محسوسېږي. اوس چې دې مدد سینټر نه بهر ته وځې بیا په فوټپاتونو باندې ناست یې نشې به کې؟ نه خدای مې بیا ته وساتي بیا به یې نه کوم. او دا نور خلک چې دا نشې کوي که نه دا پیغلې دا ځوانان هغوی ته څه ووایه که نه؟ بس زه به دا ورته وایم چې نشې ما کوئ ښه شی نه ده خپل ځان به درته ډېر ښه محسوس شي دې شي نه راوځئ. زه یې داسې ته یو خبره وکړه سلمان به یې وایي غمونه یې پکې که نه نو زه فکر ویوړم چې مطلب نشه دومره یو بد څیز دی چې دا د 12 کالو ماشومه ده او دیم د غم نه خبره کړې ده که نه او دې پسې به مور داسې ګرځي وایي ما به درته نه وي چې د کوره لرې نه ځم او زه چې چېرته لاړ شم نو ما پسې کعبه ګرځي کوره 4 ورځې ورکه وه او دقه کعبه به پسې ګرځېدله اخر چې کله یې پیدا کړو نو مدد سنټر ته یې راویستله. تا چې به نشې کولې دا مور به په تا پسې لیونۍ ګرځېده ستا په زړه کې څه درد رحم کور ته راتلو څه ارادې نه وي؟ وی خو بس مجبوره به وم څه به مې نه شو کول نشې به رانه د ځان به رانه نشه غوښتله ډېر درد به راته محسوس کېده. نشه چې به دې نه وه کړې وجود به دې خراب و بیا؟ ما به ویل که یا ځان مړ کړم یا بل مړ کړم داسې به خراب وم. د نشې ته چا راوستې وي؟ دا مو 2 مرګلې وې ما غوره کړې وه بګن کې. جنکۍ ملګري دې وي؟ هغې راوستې وي؟ ما غوره وستې. او هغې خلکو نو اوس خبرېږي که نه هغه جنکۍ شي دي؟ اوس په خبرېږي ګوري به مې یا نه. ستا دا ویډیو چې هغه جنکۍ ګوري چا چې ته په نشو اخته کړي که نه هغې ته ته څه وایې؟ هغوی ته دا وایم چې خپله ذلیلي بله ذلیلوي دې نه د مدد سنټر ته راشي ځان د نشو نه وباسي. او دا نشې چې تا د لاسو ته چا را رسولي دي که نه هغې خلکو ته هم څه ووایي که نه نشې چې خرڅوي؟ هغه خو د خدای تباه برباد کې چلو کې به ناست خرڅولی وي په 500 روپۍ پړی. په 500 روپۍ؟ په اسانه به میلاوېدو؟ اسانه چولې کې به ناست په تلی به والي پولیس والا ته به رشوت ورکوه. بس دا د یو دعا ورته وکړه که نه ورته وایه څنګه چې دې زما ژوند برباد کړی دی چې خدای ستا ژوند هم برباد کړي. څنګه چې ما ژوند برباد کړی همداسې د خدای ژوند برباد کړي. بس زه یم چې رب ستا دعا قبوله کړي که نه او ستا له دعا هغې ته ورسي. صحیح ده؟